د بې شرمو کلی. د ډېر اوږده سفر وروسته په یوه خړه پړه سیمه ورپېښ شوم. سترګې مې د اوبو او سیوري په لټولو بوختې وې چې تنکي ځوانکي راباندې غږ کړ: کاکا چیرې روان یې؟ څېرې ته یې ځیر شوم. ځوانکي وچې شونډې، یبلې پښې، ببر سر او شلېدلی ګریوان درلود. له سترګو یې زر زر ګرد او خاورې په لستونو لرې کولې. یو ځل یې بیا غږ کړ: کاکا مسافر یې؟ هو بچیا مسافر یم. چیرې ځې؟ ګورم که کومه چینه یا ویاله پیدا کړم چې لږ دمه پرې جوړه کړم. راځه راځه د هغې پرخې لاندې چینه شته. دا یې راته مخکې شوه او زه ورپسې شوم چې ګورم له هغه لوري د کلي خلکو یو په ونه جیټ تک تور غټ شونډی سړی په ډولۍ کې کېنولی دی او دوی ورپسې. ژوندی دې وي دوست محمد خان سورې وهي. ښځې په دیوالونو ور ولاړې دي، ماشومان یې تر شا منډې وهي. ښکلي ښکلي ځوانان را منډه کړي، یو د ډولۍ لرګی ونیسي او بل خپل مټ ورکړي تر څو دوست محمد خان ته وښیي چې زه تا ته ډېر وفاداره یم. ځوانکي څخه مې وپوښتل دا څوک دي او د خلک ولې ورته خوشحاله دي؟ ژڼکي مخ راواړوه، ویې وی: کاکا جانه، دغې سړي د همدې کلي خلکو څخه تر 50 ډېر ځوانان مړه کړي دي، کورونه یې ورچور کړي دي، د دوی څخه یې ښکلې پېغلې په زور واده کړي دي. نو دوی باید د داسې بدبخته انسانه کرکه وکړي. هو، په همداسې خلکو داسې فتنهګر خدای مسلط کړي دي، یو بل سره جوړ دي، ښه خوشحاله دي او د اوږد ژوند لپاره ورته دعاوې کوي. ښه نو دا کوم ځای دی او دا کلی څه نومیږي؟ دا کلی د بې شرمو کلي په نوم یادیږي. ښه زویه، زه به له دې کلي وځم، داسې نه څو کالي راڅخه وباسي چې همدا یو شرم راپاتې دی. خدای په امان.